دښمنانو زه د هغو علماو د لاسه ژاړم چې اسلام تحریفوي، زه د هغو منبرونو نه ژاړم چې هغه د حق خبره نه کوي، زه د هغو ژبو د لاس نه کباب یم چې فتوا په ډالرو باندې کوي. آخر د ډېرو پیسو د خوړلو د لاسه خو خېټې دومره وپړسېدلې چې نږدې دي چې انفجار وکړه. څه وخت به تاسو مړېږئ؟ څه وخت آخر به د دین دپاره قربانۍ دپاره تیارېږئ؟ دا پیشنهاد رسول صلی الله علیه وسلم ته ونه شو چې راشه پادشاه به دې کړو، راشه سره زر او سپین زر به درته راټول کړو، راشه د عربو ښې نجونې به درته راټولې کړو، څه شی غواړې؟ د دې ټولو په مقابل کې صرف دومره وکړه چې زموږ بوتانو ته بد مه وایه. په مقابله د دې کې چې زموږ بوتانو ته بد مه وایه، دعوت دې هم کوه، مسلماني دې هم کوه، پادشاهي هم در کوو، سره زر او سپین زر هم در کوو. رسول صلی الله علیه وسلم دغه پیشنهاد ولې نه کړه چې والله لودع الشمس في يميني والقمر في يساري على نترك هذا الامر ومنتدونه. ابو طالب هم په دې قانع و چې یاره پیغمبر اوس بعد ابو جهل پیشنهاد ومني او رسول صلی الله علیه وسلم په سترګو کې اوښکې راغلې. ابو طالب ته یې ورته وویل چې والله یا عمي قسم په الله دې کاکا چې که سر مې په ښي لاس کې راکړ خو مې په چپ لاس کې راکړ که دا لاره پرېږدم. څه شی نه پرېښودل؟ بوتانو ته بد ویل، څه شی نه پرېښودل؟ د کفر مخالفت، څه شی نه پرېښودل؟ د شرک مقابله، څه شی نه پرېښود؟ د توحید دعوت. نن د کفر پیشنهاد هم همغه دی چې د امریکا مخالفت مه کوه، د امریکا په خلاف اسلحه مه راپورته کوه، زه به دې وژنم ته راته خانده، زه به دې کور بمباروم ته راته راټکې کوه، زه به دې مدرسې درته ړنګوم ته راته په پارلمان کې کښېنه، زه به په تا باندې وینې ورونه وروم او ته راته سلمي مبارزه کوه، ته د صلح دعوت راته چلوه، ته زما مخالفت مه کوه، څومره پیسې چې غواړې هغه وغواړه. خبر په دې باندې د رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو ترو زمنو سره دغسې د جمهوریت په تصور باندې داسې فکري مبارزه منلې وای او دغه شروط و پروتوکول یې ورسره امضا کړی وای چې زه ستا په خلاف مسلحه مبارزه نه کوم. نو دې ته ضرورت و چې رسول صلی الله علیه وسلم بې وطنه شي، نو دې ته ضرورت و سړی هجرت وکړه، نو دې ته ضرورت و چې د غار ثور شپې تېرې کړه، نو دې ته ضرورت و چې غاښ کې شهید شي، نو دې ته ضرورت و چې رسول صلی الله علیه وسلم د اسلام په لار کې هغسې ورځې تېرې کړه چې تېرې یې کړې. اسلامي تصور هغسې واخلې لکه څنګه چې پیغمبر راځئ نه بنیادګر یو نه معتدلین یو، راځئ دا شعارونه پرېږدو، د رسول صلی الله علیه وسلم پیروي وکړئ. که رسول صلی الله علیه وسلم په مکه کې ژوندی وای او د ده په جومات باندې بمبار شوی وای، د ده مدرسې ړنګې شوې وای، د ده ښځې بې عزته شوې وای، د ده په کورونو ته د فارس د روم لښکرې راغلی وای، آیا رسول صلی الله علیه وسلم به ورته ناست ورته ویلو چې سلمي مبارزه کوم درته راځئ چې انتخابات وکړو اکثریت وکړو؟ که رسول صلی الله علیه وسلم د اکثریت په بنیاد باندې په دې تصور باندې چې هر څوک اکثریت کې د حکومت کوي که دا قاعده یې د ابوجهل او د ابوسفیان سره منلې وای، آیا د اسلام حکومت به په ټوله دنیا کې راغلی و؟ اسلام مه تحریفوئ. اسلام نمونه موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. زه داسې وایم چې راځئ د معتدلین دی یوه خبره ومني، دومره د اعلان وکړه چې کافران زموږ دښمنان دي او موږ د کفر سره دښمني کوو، دا خبر دې وکړه. امریکایان خو د دوی دوستان شول، یهود خو د خاله زمن شول، د دښمني به بیا کوي د ملا او د طالب سره، د دیناره خلکو سره به دښمني کوي. همدا مسلماني د همدا تصور دی. د هندوانو سره خو صلح وکړه، امریکایان خو دوستان دي، د یهودو سره خو صلح کوئ. په دنیا کې دښمنان ختم شول، ټول دوستان شول. د دښمنان به ټول القاعده او ملا عمر او اسامه او د جومات د مدرسې طالبان او طالبات به د ستاسو د دښمني وي. دا تصور تاسو غواړئ چې اوس رایج کړئ په مسلمانانو کې؟ په دې تصور باندې غواړئ چې عوامو خلکو ته قناعت ورکړئ؟ په دې تصور باندې غواړئ چې تمدن جوړ کړئ؟ په دې تصور باندې غواړئ چې دیموکراسي عیاره کړئ؟ حاشا لله، ممکن نه ده. الحمدلله چې داسې غلطۍ مرتکب شوئ چې هغه پروتوکول چې 200 کلونو ستاسو باباګانو استادانو دلته د جومات او د مدرسې سره امضا کړی وه چې زه به په جومات تجاوز نه کوم، په مدرسه تجاوز نه کوم، هغه پروتوکول تاسو مات کړله، هغه جومات ته تاسو ورننوتلی، هغه مدرسه تاسو بمبار کړله، هغه حافظ تاسو شهید کړه، هغه ښځه تاسو بې عزته کړله، ټول اصول د دیموکراسۍ او د جمهوریت تاسو وړاندې کړل. تاسو دې حق نه لرئ چې بیا په چا اعتراض وکړئ چې اوس د اسلام ولې د جومات اصلاحي نه بهر راوځي. سیکولریزم جومات ته ورننوتله، جهاد د جومات نه د سیکولریزم دفتر ته نه دی ورننوتلی. د باباګانو درسونه میر کړي وو، دا به د نوي دور آغاز وي، دا به د انګریزانو ټول تهذیب چې د 200 کالو په نتیجه کې دلته د خلکو په ذهن کې پاتې دی، هغه تهذیب به دړې ونې کېږي. دې سره به مسلمان قول و عمل کېږي چې قول عمل وي. زه مسلمان یم، اسلام غواړم، ژوند مې اسلام دی، فکر مې اسلام دی، تعلیم مې اسلام دی، فوج مې اسلام دی، سیاست مې اسلام دی، تصور مې اسلام دی، هوا او هوس مې اسلام دی، شوق العزت مې اسلام دی. غیر د اسلام نه هېڅوک نه پېژنم. ابي الاسلام لا ابا لسوا. د اسلام زوی یم، زه نه افغانی یم، نه پاکستانی یم، نه عرب یم، نه عجم یم، زه نن د اسلام زوی یم. اسلام زما ژوند دی، ژوند به په اسلام جوړوم. د اسلام د خاور نه به د اسلام دښمنان، د اسلام د دښمنانو فکر
د اسلام د دښمنانو تهذیب، د اسلام د دښمنانو ثقافت د خپل د وینو په قیمت باندې وباسمه. ای علماو، که څوک زور لري چې د اسلام پیټه د قرآن پیټه په شا باندې یوسي او د دې رسالت سختیو ته تیار وي، د دې رسالت د حمل ګزارونه زغملی شي او د دې د تورو تیارو او د سختو لارو د مرچو سفرونه قبلولی شي، د دې جلخانې منلی شي، د دې ولچکې منلی شي، د دې زولنې منلی شي، د دې په لاره کې تعذیبونه منلی شي، د خندق شپې تېرولی شي، د شیب ابن ابي طالب مقاطعه مزغملی شي، لوږې تېرولی شي، په خېټو باندې تیږې منلی شي، کور په کور چې مفلو وګرځي دا منلی شي، دا لاره ونیسئ ځینې ورشي هلته د سبزۍ او کراچۍ پیدا کړي سبزي خرڅوئ د سړک په لار باندې ستاسو دین او د دنیا دپاره ښه ده. بیا ځان ته حامل القرآن ما وایي، حافظ قرآن ما وایي، عالم ما ورته وایي. که موټر خرڅولو ته ناست به وایي څوک خو به درته ګیله نه کوي که نه، نه به کافر در سره غرض لري، نه به مجاهد در سره غرض لري. خو چې نوم د شیخ الحدیث وي، نوم د شیخ القرآن وي، وظیفه د هم مفتي وي، ته د جهاد لفظ په خوله نشي اخیستی او د جهاد دپاره پښې په ګردونو نشي ګردنولی او کافر نشي خفه کولی او یوه ټنډه د هم کافر ته نه ترویږي. آیا دغه حدیث مصداق ته نه ګرځې چې رسول صلی الله علیه وسلم روایت کوي په بني اسرائیلو کې چې الله پاک جبرائیل ولېږه چې یوه قریه هلاکه کړي. جبرائیل پیغمبر ته وایي چې یا رب په دې کې هغه عابد دی چې یوه لحظه یې ستا معصیت نه دی کړی. الله پاک ورته وایي چې به فابده فانه لن يسمع وجه لله قط. اول د دې نه شروع وکړه چې یوه ورځ د الله په خاطر باندې رنګ سور نه شو، یوه ورځ د الله په خاطر په غصه نه شو. په اسلام تجاوز، په پیغمبر تجاوز، په قرآن تجاوز، په ناموس تجاوز، په خاورو تجاوز، په شریعت تجاوز، په ټولو مقدساتو تجاوز، مدرسې په وینو سرې او ستا د غنګوره ورته نه سرکېږي. آیا مصداق دغه حدیث نه چې الله به اول په تا باندې شروع کوي د عذاب؟